نو په دې فلم کې موږ ګورو چې یو جیل کې یو څوک کیدني هغه د جیل نه تښتي او دې لپاره دی په هغه ځمکه کې سوری کوي او په هغې معنی وتل غواړي او دغه شان د دې به د سوري منې وځي او وتښتېږي. بیا بل سین کې موږ ګورو چې 5 کاله مخکې څه شوي هغه تاسو ته ښایو. د دې سړي نوم پیري وي او دې ته عمر قید شوی وي، یعنې ټول عمر به دا په جیل کې تیری او دا ډېر زیات خفه وي. دا همیشه خپل لور ته څه خطونه لیکي او دا دغه شان د خپل لور سره د مینې اظهار کوي چې ما ته ایره کړې نه یې. او بیا پیري سره په کمره کې یو ینګ هلک واچوي او دغه شان د پیري ته بیا له لور خط راشي او ته وایي چې د هغې الله ډېر زیات نازک دی او دا ډېر زیات خفه شي او پریشانه شي او بیا دا فیصله ځان سره وکړي چې زه به د جیل نه ځمه او خپلې لور سره به ملاویږم. او دغه شان پیري سوچ کوي بیا چې دا کوم ځای کې خپلې جامې بدلوي هلته کې بره څه سوري وي او یو پیپ وي او هغې نه اوبه هم را روانې وي او دغه شان دا سوري به دا کلو کې او هلته نه به وتښتېږي. خو پیري بیا سوچ کوي چې یوازې خو زه دا نشم کولی، ما سره یو ملګري هم ضرورت دی او دغه شان دا یو خپل ملګري ته وایي چې موږ به د جیل نه وتښتېږو او دا ملګری ورته وایي چې دا ډېر مشکله کار دی او که موږ ګیر شو نو زموږ حالات به ډېر خراب شي او دا ورته دا هم وایي که موږ ګیر شو نو موږ به سزای موت شو او دا ورته یو قیدي وښیي او ورته ووایي چې هغه ډېر غټ غل دی او ډېر ښه بوکسر هم دی، هغه په دې جیل کې ډېر زیات زوړ دی او هغه د جیل د لارو نه خبر دی. دغه شان دی پیري بیا هغې ته لاړ شي او هغې سره ملو شي. د پیري هغه ملګری هم راشي او دا غل هم ورسره شي. بیا دې درې واړه فیصله وکړي چې موږ به د جیل نه تښتو او دا ټایم اوس راغو. بیا دې درې واړه کیني او فیصله وکړي چې موږ به څنګه د جیل نه تښتېږو. پیري ورته وایي چې کوم ځای کې زه کپړې بدلوم هغلته کې یوه نالۍ ده چې هغه د بهر نه راغلې ده، خو هغه ډېره زیاته تنګه ده او په هغې باندې یوازې کار کول ډېره مشکله ده. که موږ 2-3 کسان شو نو سیکیورټي والا به موږ باندې خبره هم نه شي او کار به هم وکړو. بیا ورته پیري وایي چې په دې جیل کې یو چرچ دی او کله خو به تاسو تللی یئ. هغه چرچ کې یو کمره هم ده او هغه کمره ډایرکټ دې کپړو بدلولو کمرې ته راغلې ده. که موږ په هغه کمرې باندې لاړ شو نو په چا به په موږ شک هم ونه شي او موږ به خپل کار هم وکړو. پیري ورته وایي چې تاسو په ما باندې یقین وکئ او زما دا خبره ومنئ او د دې کمرې په ترو به موږ بهر وځو. خو هغه بوکسر ورته وایي چې هغه کمرې ته چې موږ ځو نو دوی به په موږ باندې شک وکړي او دا ډېره مشکل کار دی. دې لپاره به موږ د دې چرچ چابي راپټه کړو او ورننه ووځو. پیري ورته وایي چې هغه چابي ما په صابون کې منډلې وه او هغې نه ما یو کاپي جوړه کړې ده او دا ټول ډېر زیات خوشحاله شي. ورته وایي چې پیري ته خو ډېر زیات تکړه سړی، خو اوس هم دلته یو مسله وي، هلته کې یو سټیل یو شی پروت وي او هغه کټ کول یا ماتول ډېره مشکل کار دی. خو هغه بوکسر ورته وایي چې دغه کار تاسو په ما پرېږدئ، ما سره لوحه شته او هغې نه به زه یو راډ جوړ کړم او دغه به مات کړم. خو دا ورته وایي چې دې لپاره ماته یو وړه غوندکې هیره پکار ده. دوی ترې نه تپوس وکړي چې دغه ډایمنډ به ته کوم ځای پیدا کړې، خو هغه ورته وایي دلته یو فایټر دی او هغې سره دغه هیره میلاویږي او کله چې دا فایټر کله جنګ کوي نو دا نور کیدن په دې باندې پیسې لګوي او شرط پې لګوي او دا ګټي. نو دوی ورته وایي چې موږ ته خو له پیسو ضرورت نشته، د هیرې ضرورت دی او دغه ورته وایي چې زه خو به دې سره جنګ وکړم، زه دې نه خو څه یېرېږم نه، یا به وبېلم یا به وګټم. خو دغه فایټر ډېر زیات خطرناک وي او دې کله هم دا له اوبه نه وي بېللي او هر کله یې ګټلي وي. بیا دغه شان د دې دواړو مقابله وشي او یو بل ته مخامخ شي. خو دغه فایټر دا بوکسر ډېر زیات وران ووهي او زخمي کړي، خو دا هم هار ونه مني او راپاڅي او جنګ ورسره جاري ساتي. او دغه شانتې دا بوکسر دا په خوله باندې ووایي او د دې په خوله کې چې کومه هیره وي هغه ترې راوکاږي او پټې یې کړي. او دغه شانتې دا بوکسر هغه هیره راوړي او راډ له پاسه یې فټ کړي او هغه جال کټ کولو کوشش کوي. او دې نه پسته دا درې واړه فیصله وکړي چې کله موږ دې هیرې باندې هغه نالۍ کټ کړو او هغه غټې نالۍ ته راورسېږو، هغې نه پس ته به موږ یو ټنل باندې ځو او هغه ډېره تنګه لاره وي او ډېره مشکله هم وي. او که دې کې لږ غونې کې هم موږ شور وکړو نو خلک به په موږ خبر شي او دا ټول پلان به ناکامه شي. او په دې ټنل کې به اوبه هم وي، خو تاسو به په دې کې لامبو نه کوئ، په ارام به کوزېږئ او بار ریلګاډي پټلۍ وي او بس موږ به راورسېږو. خو مسله اوس دلته دا وي چې دې به 5 بجو نه پهله دلته به ځان رسوي.
ولې چې 5 بجو نه پسه دی هغلته کې شارټ یعنی کرنټ پرېږدي او ډېر غټ کرنټ وي. ولې دې ته پته وي چې په دې باندې دا کیدن تختی او بهر ځان وکاږي. خو دلته کې یوه مسله جوړه شي، یو کیدي د دې دا ټول پلان واوري او راشي او پیري بلیک میل کي او ته وایي مالا ډرګز والا کینې د تاسو دا ټول پلان به زه پولیسو ته وښیم او تاسو به ناکامه شئ. ولې چې په دې جیل کې یو غټ ګینګسټر وي او هغه د خلکو نه لاسونه هم کټ کوي او دغه هلک د دې ګینګسټر رول وي او دا اوس د دې خبره مني. بیا پیری یو بل کیدي ته راځي چې هغه کیمیسټ وي او هغې په زندګۍ کې ډېر شیونه جوړ کړي وي. بیا پیری هغې ته وایي چې ما ته 1.5 کیلو ډرګس جوړ کا. خو دغه کیمیسټ ورته وایي چې زه به تا ته دا ډرګس ولې جوړوم، ماله به پکې څه فایده میلو شي. پیری ورته که دا کار تا ما دپاره وکړو نو موږ به د جیل نه وتښتېږو، تا به ځان سره ملګری کړو. هغې نه پسه دا کیمیسټ خوشحاله شي او پیري ته ووایي چې صحیح شو زه تا لپاره ډرګس جوړوم. او دغه شانتې هغه هلک پیري ته راشي او ډرګس ترې وغواړي، خو پیري ورته وایي دا واله ستا ډرګس او اوس خوله دې بنده که. خو دا په نشه کې هغه پیري کمرې ته راشي او هغلته کې موجود هغه هلک سره دا بدفعلي کوي، خو هغه هلک پرې راپاڅېږي او هغې ته موقع میلو شي او دغه هلک ډېر وران وران ووهي او خپې او لاسونه هم پرې مات کړي. او دغه شانتې دا ډېر زیات زخمي شي او بار دروځي او لارې کې رواني او د پوړونو رالړی شي او هلته کې مړ شي. بیا د هغه هلک مشر ورور کوم چې ګینګسټر وي د هغې ریزا نوم وي هغه پیري ته راشي، ورته وایي چې زما ورور اخري ځل ستا کمرې ته راغلی او ما ته ووایي چې په هغې څه شوي دي، خو پیري ورته هېڅ هم نه وایي او چوپ وي او ورته دا هم وایي چې ما ته پته ده چې ستا سره چې کوم کمره کې هغه هلک دی هغې زما ورور مړ کړی دی، بهتره ده چې نن شپې ته او هغه زما سره میلاو شئ. دغه شانتې پیري ډېر زیات خفه شي او پریشانه شي، ولې چې نن شپې خو د دې پلان و او هغوی دلته نه تښتېدو. خو د شپې نه پیله یوه ښځه د پیري ته راشي او پیري سره ملاقات کوي او هغې نه پیله ورته وایي چې یاره ته خفه نه شي او ستا کومه لور چې وه هغه اوس مړه ده او په دې دنیا کې نشته. او دغه شانتې پیري ډېر زیات خفه شي او ډېر پریشانه شي، ولې چې پیري خو صرف د جیل نه وتو خپلې لور دپاره وتو، اوس د جیل نه وتل هېڅ فایده هم نشته. او دغه شانتې پیري ډېر زیات خفه شي، ولې چې دا ووایي چې د هغه لور لپاره خو زه بهر تلم اوس خو هغه په دې دنیا کې هم نشته. او دغه شانتې دا هغه هلک ته وایي چې ته هلته لاړ نه شي هغه به تا مړ کړي او بیا هغه د خپل لور تصویر ورکړي او ورته وایي چې زما هغه ملګري ته به یې ورکړي. اوس داسې معلومیږي چې دا پیري جیل نه نه تښتېږي او دا خپل ملګري ته وایي چې ته د جیل نه وتښتېږه، ولې چې هغه ګینګسټر به تا مړ کړي. او ریزه دې ته ویلي وو که تا دا هلک ما ته رانوسو نو زه به ستا لور مړه کړم، نو د هغې لور خو الریډي مړه شوې ده، اوس خو هغه بلیک میل کېږي هم نه. او هغه هلک چرچ سره ورسېږي او هغه نور ملګرو سره یو ځای شي او بهر وتل غواړي، خو کله چې دا نور ملګري دا وګوري هغه دا راونیسي او ویې وښي او ویرېږي. هغه وایي که چېرته دا زموږ دا پلان وکتو دا به اوس پولیسو ته ووایي، خو دغه هلک ورته وایي چې زه پیري رالېږلی یمه او پیري ما ته وایي چې دلته نه ځان وکاږه. بیا موږ ګورو چې پیري هم هلته راشي او هغه ملګرو سره بهر وتلو کوشش کوي، ولې چې اوس خو هغې ته جیل کې خوند هم نه ورکوي. بل خواته موږ ګورو چې دغه کسان بیزي وي او دغه شی کټ کوي په هغه ایرې ماني او دغه شانتې دي دا شی کټ کړي او دې ټنل ته ورسېږي او روان شي. او بیا دې هلته کې ډېر ژور کوې ګوري چې هغه د اوبو نه ډکي او ډېر زیات ډوب وي، خو بیا هم دې هغې کې ورټوپ کړي. بیا دوی هلته کې یو دروازه ګوري، کله چې دوی هغه دروازه کلو کړي نو دوی یو بل ځای ته لاړ شي. اوس خو نیم کار دوی کړی دی او نیمې لارې پورې راغلي دي. کله چې دوی مخکې لاړ شي نو دوی هلته کې یو ډېر مضبوط دیوال وګوري او دوی ډېر زیات پریشانه شي. اوس دوی نه مخکې تللی شي او نه وروسته راتلی شي. دوی ډېر زیات پریشانه او ویرېږي، ولې چې ټول محنت ضایع لاړو. بیا هغه ملګری ورته وایي چې اوس به موږ څه وکړو، اوس خو موږ ګرفتار به شو او ډېر زیاته سزا به راکوي. او دغه شانتې یو کس یې ونیسي او څه په جګړه شي چې تا کوم ځای کې محنت کړی ته خو اوس راغې او دا دې ته یو څوک ورکړي او دغه بچي او شاته دیوال ووهي او هغه دیوال نه خاوره رالړې شي. اوس دوی ته پته ولګي چې دا دیوال د خاورو جوړ شوی دی او دا مضبوط نه دی. دغه شانتې دوی پوه شي چې د راډ باندې دغه دیوال موږ ماتولی شو او هلته نه وتی شو. بیا دوی هغه راډ باندې هغه دیوال ماتولو کوشش کوي او دغه شانتې یو ملګری پکې د دوی ورننوځي او دننه خاوره وي او له هغې ساه بنده شي. دا هغه کس و چې ټولو نه پیله پیري سره ملګری شوی و او هغه کیمسټري په اوږه راواچي او هلته نه یې وکاږي.
خو هغه ژوندی پاتې نشي او هغه مړ شي. دغه خلک یې دلته پرېږدي او هغې ته مخکې روان شي او دغه شان دوی سره 1 غنټه پاتې شي، ولې چې 5 بجو نه پس ته به هلته کې دوی کرنټ پرېږدي او بیا به دوی مخکې نشي تللی او دغه شان دوی خلک محسوس کړي چې دوی پسې څوک شوي دي او دوی زر زر منډه کړي او اوبو ته ټوپ کړي او هغه بل سایډ ته ترې راوړېږي. کله چې دوی ریلګاډي پاټو ته راشي نو هغه کیمسټ خوا وښویږي او رالاړه شي. هغه بوکسر رامنډه کړي او د دې مدد کولو کوشش کوي، خو دا دوی ډېر زیات لیټ شي او هلته نه بیا ریلګاډي را روان وي او دغه شان دي هغه ریلګاډي راشي او دوی دواړه ووښي او مړې کړي. اوس دوی دواړه پاتې شو او دوه ترې مړه شو. دې سره هغه هلک پاتې دی کوم چې دې سره په کمره کې او د دې لور په عمر کې و او دغه شان دي دوی دواړه بهر روځي او سټیشن ته ورسیږي او دوی ډېر زیات خوشحاله شي. کله چې دا سټیشن نه بره راخیږي په پوړو کې را روان وي نو شاته نه دا څوک په چاړه باندې ووهي. دا داسې محسوس کی چې ریزه دا په چاقو باندې وولو. اصل کې دا د ریزه په سیل کې وي او دا هرڅه د دې خیالات وي. دا د جیل نه بهر هم نه وي تللی، دا په خپلې کمره کې سټیپ شي او مړ شي. دا د دې یو خواهش او یو د زندګۍ آخري امید و چې هلته نه وځي. او کوم ملګري چې دې کتلي وو او کوم چې دې سره مړه شو او دا دغه فکر کوي چې دغه سروڼه به دلته نه وتلی وي او هغه سټیشن ته به هم رسېدلی وي، خو پیري خو د سیل نه بار هم نه ووتی او نه دې سره ملګری شوی و، ولې چې سروڼه موږ په فلم کې اخر کې ژوندي ګورو. دغه شان دي پیري په سټیشن کې پروت وي او هغه مړ شوي، خو د مرګ نه پیره پیري دغه یو خوب هم ګوري چې هغه خپلې لور سره میلاو شي او بار ورسره ډېر زیات خوشحاله وي او لور ته دا ووایي چې ته ما ډېره زیاته میس کړې وي او دې سره دغه فلم زموږ دلته ختم شي.